احمد مسعود وایي نړۍ له افغان حکومت سره تعامل ته مخه کړې او موږ یوازې پاتې شوي یو. احمد مسعود چې په ټولنیزو رسنیو ځان د افغانستان د مقاومت جبهې شر او فساد د یوې خیالي ډلې مشر معرفي کوي، وایي ټولې نړۍ له اسلامي اماراتو سره تعامل او جوړجاړي ته مخه کړې او موږ له پامه غورځول شوي یو پاتې شوي یو. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. مسعود چې وخت نا وخت د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا د ټویټر په شپنیو سپیسونو کې له اروپا ګډون کوي. په یوه ویډیو کې په فریاد او ناهیلۍ غربي هیوادونو ته د ګیلې په شکل وایي چې نړۍ پرته له قید او شرط د اسلامي اماراتو غوښتنې مني او هغوی سره تعامل او جوړجاړی کوي، او په وینا یې نړیواله په تیره بیا غربي هیوادونه دوی ته پاملرنه نه کوي او له یاده یې ایستلي دي. مسعود دا ګیلې او فریاد داسې مهال کوي چې په وروستیو کې افغان حکومت په بېلابېلو ګاونډي هیوادونو کې سفارتي چارې په خپل لاس کې واخیستې او همدارنګه یادو هیوادونو او نورې نړۍ بار بار د افغان حکومت پر وړاندې د هېڅ ډلې ټپلین د نه ملاتړ وعده کړې او د ترکیې په ګډون ځینو نورو هیوادونو د شر او فساد ډلې د پلویانو او غړو د شړلو سربیره هغوی نیولي او پټ دفترونه ورته تړلي دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.